باب زیارت القبور الفصل الاول کی اولنی حدیث راوړی دی عن برید رضی اللہ عنہ. برید رضی اللہ عنہ وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کړی ده نهیتکم عن زیارت القبور. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ما تاسو پا اوله کی دا قبرونو دا زیارت نمانه کړی وی فزوروها وسی زیارتون لازی. ما وی تاسو مخ کی دا قبرونو دا زیارت نمانه کړی وی وزی زیارتون کوي. دلتی و مسئله باید ذکر کم آگه دا دی بازو دی پا ذہن کی دی زیارت ٹکی سرا نور سرائزی. حالانکہ زیارت ستا ہوئی لیکن توس داوئی چی پا عربی کی دا پلانے زائر دے یا زار المریض یا زار الصدیق لار دا ملگری زیارتیو کو یا دا بیمار زیارتیو کو یا دا زیارت کون کے دا زیارت کون کے معنی دا غزیت ورخکار کی دون کے التکلون کے معنی دا خدا زمانگ پا دی ملکونو کی دا خرافات دومر دیر شوی دی چی دی زیارت تکی سر زمانگ ذہن تا نور سری لکه باباگانو دلتلا پیرانو دلتلا دا جنڈی دا گولونا دا پاخ قبرونا التا سجدی التا توافونا التا نظرانی و منختی دا غیر اللہ پنوم خاوری سٹل زمکا سٹل التا منجوران دا منجورانو ناستا التا دا چرسیانو بنگیانو ناستا دا خبری زمک ذہن تلا جوی زیارت بدگا شئی نا. زیارت مطلب یعنی دی قبر خواله تک لارشه دی قبر خواله ولی لارشه مخی خبری ذکر شو او دا حدیثون پا غیر روان دی چاگه پی دلیل لے پا دا خبرو باندی. نو دا سنه چی زیارت نسوک دا مانوی چی ابل زیارت دی یارانو آغا زیارت چی کم دی آغا زیارتون منگ نو گئیو آغا خو یا شرکی زیارتون دی او یا بدعی زیارتون دی. زیارت نمراد لارشا قبر لا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ عملو کا دا زیارت منگوئی. بلا مسئلہ دا یاد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قبرونو زیارت لزی وی زی دا نیو جی سفری ورلکا وی لیکن جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا عبادت پا نیت سفر کول دا ندی روا مگر صرف دا دری جمعتونو دا پارا مسجد حرام پا مکہ کی مسجد نبوی پا مدینہ کی او مسجد اقصا پا فلسطین کی دی دری جمعتونو دا زیارت پا نیت بانی بتزگی دا دین علاو دا زیارت پا نیت بانی سفرون کول ندی روا. لکوشو سڑے دا ہوئی چیز مدینی تا زم ولی زی مدینی تا زم التا اگر پلانے جمعات چیلے تاریخی داگی زیارت لزما التا خود تاریخی جمعاتو نشتی کن زما پلانے تاریخی جمعات داگی زیارت کوم سم خیال نہیں جائز ولی نہیں جائز ذکر چی حدیث کی راگی لی که مدینی تلال او بیا التا ورزی ولی جائز نا سفر نو دای جواب دی داگی دا پارا سفر ندیشه بلکہ اگر دا مسجد نبوی دا زیارت لاندی را گئی یا صحیح دا لار دا مسجد نبوی دا زیارت پنیت باندی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر زیارتی موکو دا ابو بکر دا عمر رضی اللہ عنہ دا قبرونو زیارتی موکو لار بکی بقی تا لار احد تا دا سی بدر تا بکی ورگئی کتولا او دا تاریخی زینی وکتو دا مقاماتی وکتو دا عبرت تا پارا دا نصیحت غستو دا پارا اس خبر ہے خوچی دے سفر کی دی زیارت پا نیت باندی نو دا دے بے یو عبادت گنی خاص یعنی چی دیزی تتلا دا زان لفضیلت لری ذکر زر دوم لری نروانی دا بے دا غیر شرعی کار کئی دی دا گیبتی منگ دلیل وارو خوشا کی قبرون دی زرا زولی اس خبران
یا ته یو علاقې ته ورغلې او هلته د پلاني صاحب قبر دی، مثال کې د ملګري قبر دی یا د یو مشر قبر دی، یا هسې هغه ملګرو ته وایي دې مقبرې ته ورځم، څه حرج پکې شته؟ نشته پکې. خو زه د پاکستان نه سفر کومه زم انډیا ته مثال هسې ولې هلته اجمیر شریف هلته دی که نه انډیا کې دی که نه لکه دا صوفیان د دې ځای نه هلته ځي او دا قبر پرست دې سفر باره کې څه خیال دی؟ ولې نه جایز؟ لکه مسله د سفر سره ده نه حدیث کې ولې منع راغلې د ایزي دپاره یو فضیلت ثابتوي داسې خبره واضحه کوي. دویم دا قبرونو له چې لرې ځي راځي که نه نو ټول خو به نه دا ټول ټکي به لږ ډېر دروني خو غالبا په دوی کې جاښیي و چې د پاکستان نه انډیا ته روان دی او بیا په انډیا کې داسې درګاه له روان دی چې هلته ټول دغه کیسو والا پراته دي نو په ده به اوس زه ښه ګمان د کوم ځای نه وکړم لکه سړی ما ته وایي چې نه خیر دی په مسلمانانو ښه ګمان کوه نو ته ما ته اوس یو وجه وښیه چې زه به ده ښه ګمان وکړم ولې ده په کلي کې قبرونه نشته د کلي په خوا کې نشته چې دی د پاکستان نه دومره خرچه کې انډیا ته ځي او بیا د دغه پیر دی قبر له ځي څه وایي څه چل به پکې نه ای به پکې بلکې بعض موږ ته پته وي بعضو د زموږ د دې ملکونو نه دی پاکستان نه دی افغانستان نه انډیا بنګلادیش او د دې ځایونو نه دا عقیدو والا باقاعده ترک ته سفر کوي ځکه چې په ترک کې هم دا جاښې ډېرې دي انتهایي په ترکیه کې دا جاښې ډېرې زیاتې دي ټول هلته دغه اکثر قبر پرست صوفیان او دا غلطو نظریو والا خلک دي نو ترک په دې ډېر مشهور دی په دې قصو باندې ترک ډېر مشهور دی بلکې کم چې پخواني علما دي او الشیخ عبدالسلام رحمه الله هغه په یو بیان کې دې خبرې ته اشاره هم کړې ده وایي باقاعده د ترکو نه کتابونه راځي په کاټنو کې پاکستان ته ترکیې رالیږي او په هغې کې ټول د تصوف ته قصې دي فری تقسیمیږي نو د ترکو دا کتابونه پخوا ډېر مشهور او دا به هغوی فری لیږل دي مسلمانانو دې ملکونو ته په تصوف ته یې خورولو دپاره نو بعض هلته رواني بعض د منښتې دپاره څه منښت یې په زړه او هغه قبر مثال کې هغه دوی چې وایي چې کوم بابا سره دا کار دی هغه بابا قبر په افغانستان کې دی نو دی به روان شي د پېښور نه ځي کابل ته څه چل به نه که نه ښه ګمان کوو څه جاښه خو به وي که نه یا د هغه ځای نه راځي دلته هلکه ولې راغلی وایي زه دا تا ګنج بخش ته راغلی د کوم ځای نه راغلی کابل نه کابل نه ته دا ګنج بخش ته راځي خو چل خو دی که دلته هم ډېر قبرونه د دوی په نښه دي خو موقع نه برابرېږي یعنې که دوی وایي که دلته موقع برابرېدي دلته هم راچلېږو او دلته الله د موحدینو حکومت راوستی دی ګنې که دا سعودي عرب او د دې حرمینو دا ځمکه دا د دې قبر پرستو سره وی که نه تا به اوس میله لیدلی وی تا په مسجد نبوي کې تا به میلې لیدلی وی د حرم په خوا کې دا مینجوران دا لوګي دا چرس دا بنګ دا ډولکي دا قوالیانې دا ګډېده چې تاسو وینئ که نه په دې موبایلو کې دا ګډېده به دې بیا په مسجد نبوي کې لیدو دا به دې بیا په مسجد حرام کې لیدو او اوس خو چې موږ لاړ شو الحمدلله دا زړه م داسې مطمئنې که نه ښه ښکلی ورننوځه د مونځ نه دي د دعا نه دي وایي جي دوی خلک منع کوي د څه نه دي منع کوي د اوسه پورې هلته چې کوم خلک په دې ډیوټۍ باندې د حکومت ودرولي دي ته چې د قرآن د تلاوت منع کړی څوک یې منع کړی د منځه نه یې منع کړی د دعا نه یې منع کړی د ژړا نه یې منع کړی طواف نه یې منع کړی نه د څه نه یې منع کړی وایي ما په هغه جنډه لاس راښکودو په هغه جنګله وایي زه یې را منع کړم خو کار دې غلط دی که نه ځکه یې منع کړی
یعنی ته صحیح کار وکړه چې هغه دلیل سره ثابت او بیا دې تا منع کړي ستا کار ناروا دی مړی در کوو زه یې بلکل دیکه کړم هغه نو تا څه کول وي ما هغه دیوالونو باندې لاس راښکولو ښکلو نور خو مې دیوالونو خو مې خوړو نه خواځې مې لاس راښکولو خو کار دی غلط کار ستا غلط ما تاسو ته خبره کړې وه که نه یو پیر طواف کې زه روان وم او هغه صفایي والا کوم کسان چې هغوی صفایي کوله هغه بل برش باندې هغه مالوچو په شان چې هغه صفا کول چې کېده دوړه موړه صفا کوي پوچه غوندې کوي نو په هغې باندې لاس راښکوځو نو هغې بیا په خپله خوله راښکوځو ټوله جاښۍ خولې ته ور واچوه اوس که دې ته منع کړي وا بیان دې وي الله ته به عمر باج کړي سړی څه شي ته نه پرېږدي ته وایي چې تهجد نه یې منع کړو د قرآن د تلاوت نه څه نه یې منع کړو ما د برش کچره خوړه هغې نه یې منع کړو نو خو کار دې غلط وکړي ته صحیح کار وکړه تا دې څوک منع کړي خبره مې دا کوله چې دلته هم دوی ډېر قبرونه په ټارګېټ دي هو طاقت نشته او دا درته ووایم ډېر پکې داسې دي په دغه نظریې والو کې که دې د دنیا د هر ملک نه راځي زه د نظریې خبره کوم د یو ملک خبره نه کوم که دې د دنیا د هر ملک نه راځي که نه او د سعودي عرب ویزه لګولي د عمرې د ده نیت ته کوي چې زه به د پیغمبر قبر لزم او هلته چې هغه نور کم اولیاء الله د هغوی قبرونه له به ځم دی په زړه کې راځي ونه چې هلته د الله کور دی زه به هلته ځم دی په زړه کې راځي ونه چې هلته مسجد نبوي دی په هغې کې یو مونځ په زر دی هلته دعاګانې قبلېږي هلته دی په زړه کې راځي ونه دی چې هلته ویزه لګوي زړه کې څه دي قبرونه له به ځم دا قبرونه ټارګېټ کېږي خو چې دلته هم راشي د لرې نه یو پیر دغه راغلی و هغه اچھا دغه یو پیر راغلی نور هغه نه دی راغلی دلته هغه دغه شنو پټکول هغه مشر چې دی طاهر قادري صاحب الیاس قادري صاحب نو هغه د بقي د مقبرې ته ولاړې چا ته ویډیو کړې ده خو کوم ځای کې ولاړې د یېرې نه د بقي مقبرې نه شاته ولاړې لکه مخې ته یې نه دی یو خو شاته ولاړې شاته ته هغه روډ دی که خیال هم کړی پول پې هم دی داسې او بیا روډ دی دوه روډه دي د دې دوو روډونو نه اخوا ولاړې دوه روډونو نه اخوا ولاړې او دې جنګلو ته ګوري او دا لاسونه داسې کوي او بیا داسې کوي او دا جړاګانې او دا خو د هغه ځینې کوي ستاسو څه خیال دی که دی به دې قبرونه ور پرېښودی به تباهي نه کوي خاورې وړي د هر څه دله ختموي چې د خاورو غم راغستی چې دې دوه روډه اخوا دا کارونه کوي ته دې ور پرېږده دې قبرونو ته یې دې څه کوي ښه نو دې خو یې د څه نه منع کوو که دې دننه ورغلی وې د قبرونو د زیارت نه خو هغوی څوک نه منع کوي ورشه دې مړو دپاره دعاګانې وغواړه او دا قبرونه وې نه دې نه څوک منع کوي خو ده ته پته و چې زه په خپلو کارنامو مشهور یم داسې نه راګیر مې نه کړي نو ځکه دوه روډه اخوا ولاړ دی دوه روډه اخوا نو خبره مې دا کوله چې د دې قسمه نظریې والو د دې قبر پرستو ډېر قبرونه ټارګېټ دي دلته خو دا ده چې موقع ورته نه برابرېږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي چې د قبر زیارت له ورشئ دی نه دي ویلي چې د هغې دپاره سفرونه وکوئ سفر به نه کوې د هغې دپاره لاړ شه خو دا چې د هغې دپاره خاص ته کیجاوه تړې د هغې دپاره خاص سورلۍ تیارې چې زه دغه قبر له ځم د دې زیارت له ځم دا په شریعت کې نشتې پیغمبر صلی الله علیه وسلم درېیمه مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبرونو د زیارت نه ولې منع کړې وه جواب د اسلام په اوله کې د خلکو عقیدې سوي کمزوري او دا خلک کوم چې اسلام قبول کړی دی نو دوی تازه تازه د بت پرستۍ نه د قبر پرستۍ نه د دې نه راوړېدلي دي نو که چېرته دوی ته एकदम اجازت میلاو شي چې تاسو د قبرونو زیارتونو له ځئ نو کیدی شي چې دوی بیا هغه زاړه کارونه را ژوندي کړي نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اوله کې د قبرونو زیارت څه کو منع کو
چې کله ورته پته ولګېده چې اسلام د ملګرو په زړونو کې پوخ شو او پوه شو دوی او دغه یره ختمه شوه، بیا ورته فزوروها و زیارتونه کوئ.